د خوست متون خبشخیلو غره کلي جامع جومات کې د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زوکړې په ویاړ جوړه شوې راټولیدنه. په یاده مبارکه راټولیدنه کې بېلابېلو دیني علما کرامو، حافظانو او عامه خلکو برخه اخیستې وه. د ګډونوالو په وینا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر و چې د نیکو اخلاقو او د الهي وحي پر مټ یې په کم وخت کې تر ټولې نړۍ د اسلام رڼاګانې ورسولې او پر مټ یې د جهالت د زمانې ټولې تیارې پای ته ورسولې. په دې اړه پیاوړی دیني عالم شیخ عیدولي حلیمي وایي: داسې یو شخصیت د دنیا ته راغلی دی، حتی کې مکه مکرمه کې 360 بتان مشرکانو نصب کړي وو، دغه بتان رالوېدلي وو او الله عز وجل ته په سجده باندې پراته وو. د دې دا معنا وه نور به په مخ د ځمکه کې لا اله الا الله وي، نور به په مخ د ځمکه کې لا معبود الا الله، نور به چاته بندګي نه کېږي، یوازې د الله عز وجل بندګي به کېږي. نور به په مخ د ځمکه باندې د دروغو خدایانو دغه سلسله ختمیږي. د میلاد النبي د راټولیدنې ګډونوالو په وینا خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټولې اړوندې چارې په داسې ډول تنظیم کړي چې آن د وخت کفارو او مشرکینو به ورته بېلابېل خنډونه جوړول او نه یې غوښتل چې د اسلام پلوشې تر نړۍ خورې شي. په همدې اساس خلیفه محمد نواز او مولوي محمد عارف محسن د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې په اړه راټولیدنې ګټورې بولي. په هر مولود کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صورت سیرت دغه بیانېږي، د ده د پیدایښت بیان کولی کېږي. نو دغې وجې څخه چې د دی د عشق محبت ورسره پیدا شي او اظهار د محبت وکړلی شي، د دې په خاطر باندې او خیر خیرت وکړلی شي. پاتې شوه هغه میلاد شریف المنزل چې هغه کې ذکر اذکار د الله جل جلاله وشي، جناب رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل شي، په هغې کې بیانونه وشي د نبي علیه الصلاة والسلام سیرت او صورت ذکر شي او نیتیا کلمونه ویل شي. دا ټول داسې شیان دي چې مامور به دي د مخکینیو څومره کبارو علماو او مشایخو په دې کې هیڅ اختلاف نشته چې دا مستحب عمل نه ده. په خوست کې د میلاد النبي په ویاړ د تیرې یوې اونۍ راهیسې په بېلابېلو دیني مدرسو، جوماتونو او ښوونځیو کې ورته لمانځ غونډې جوړې شوي چې اساسي موخه یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت او صورت په اړه خلکو ته معلومات ورکول او پر سنت یې پیروي کول دي.